ما درته ویله چې ترانزستور چې ده که نه ترانزستور په انواع باندې پوه شو چې صحیح ده چې ترانزستور چې ته وایي یعنې برق یو خپل ترانزستور یو سیمي کنډکټر ده په حساب لږ ذره برق لګي او لږ ذره چې نه پرېږدي چې تېر شي صحیح ده نو خپله عمومي ډول چې دا کمپیوټرونه څه خیلي جوړ شوي دي دا موبایلونه څه خیلي جوړ شوي دي صحیح ده دلته چې ده تشریح کړی ده دې لپاره فوکس هم ترانزسترونو باندې یا سیمي کنډکټر ورته وایي که نه یعنې نیمه هادي صحیح ده سکرین کې صحیح چې ده سیمي کنډکټر همدغه دایود یا بي جي تي 3 پایې چې لري که نه یا موسفیټ 3 پایې هغې هم لري چې هغه هیټ سینک سره وصل ده هیټ سینک خو پوهېږي که نه هغه سره چې ده وصل ده هغه ته هم یو نوع چې ده سیمي کنډکټر ده ترانزستر ده صحیح ده اوس په ټول نړیوال په سطحه که فکر وکړې یعنې بله سیمي کنډکټر نه دویم مرحله یې چې ده راته ویلی سې بله سیمي کنډکټر نه چې دا سیمي کنډکټر چې ده یا دایود یا بي جي تي یا موسفیټ صحیح ده دا سیمي کنډکټرونه دي صحیح ده دې نه بیا چې جوړېږي لاجیک گیټس جوړېږي لاجیک گیټس چې ده یعنې دویم مرحله اول خو سیمي کنډکټر و دویم مرحله یې چې ده لاجیک گیټس ده څو ډول لاجیک گیټس لرو تقریبا 9 دانې لاجیک گیټ لرو صحیح ده څه خیلي لاجیک گیټ درته وایم څه خیلي دا صحیح ده دا خو دایود ده که نه دلته چې یو دغسې چې ورته ورکړې دې ته چې وایي ناٹ گیټ ورته وایي صحیح ده دا ډیجیټل لاجیک گیټس چې ورته وایي په ټول نړۍ کې څو دانې لاجیک گیټونه لري 7 دانې صحیح ده څو دانې 7 دانې یو یې چې ده ناٹ ده بل یې چې ده دلته بلې ناٹ بلې اند بلې چې ده دا اور ده صحیح ده بیا بل اور نه چې راځي دا یو پټکۍ مې ورته ورکړ که نه یو ورکړه دا بیا چې کېږي ننډ کېږي انډ ده که نه بیا دا چې کېږي ننډ کېږي یو دومره پټکۍ مې ورکړه ورته چې شو ننډ شو اوس دا بیا دغه چې دا داسې ونیسئ بیا دا چې کېږي دا انډ ده دا اور دا انډ نن ته تبدیل شو دا اور چې ته تبدیلېږي نور دقیقا چې ده نور ده صحیح ده دا څو دانې وشو 5 دانې صحیح ده او 2 ډوله نورې چې ده چې وایې دې ته ایکس اور وایي صحیح ده دې ته چې وایي بیا ایکس نه دا بیا آخري فرق کوي صحیح ده آخري په نامه د ایکس نور په نامه یادي صحیح ده دا اور غوندې ده صحیح ده همدغسې ده مګر د دې چې دا پټکۍ لري د دې چې دا پټکۍ نه لري صحیح ده اوس که ته دلته چې ورکې په ناټ کې
ما درته ویل چې کمپیوټر د څه شي په حساب کار کوي؟ صفر او یو. صحیح ده. اوس که ته دلته صفر ورکې، صحیح ده، صفر دلته ورکې، دا ناټ ته چې تېر شي دلته چې ورکې یو. که ته دلته یو ورکې دلته دا صفر کېږي. صحیح ده. همدغسې په انډ کې هدف یې چې ده چې جمع کوي. صحیح ده. مثلا ته یو لرې که نه، دلته صفر، یو جمع صفر څو کېږي؟ بېرته یو کېږي که نه. که بیا دلته صفر وي او دلته هم صفر وي، صفر جمع صفر بېرته صفر کېږي. صحیح ده. یعنې د دې علامه جمع ده. که دا A ونیسې او دا B ونیسې، صحیح ده، دلته چې راځي A جمع B. دا A هر قیمت نیولی سي، صفر هم نیولی سي، یو هم، یعنې هم دا دوه قیمتونه نیولی سي. صحیح ده. او دلته اور کې چې دا بیا چې کېږي دا ضرب کېږي. صحیح ده. دلته A ونیسه، دلته B ونیسه، دا چې ده A ضرب د B. صحیح ده. او دلته ایکس اور کې چې ده دا نند کې، صحیح ده، A B. صحیح ده. دا چې ده چې مثلا A جمع B سر کې همداسې یو خط نیسي، یعنې چې دا جمع دا کوي، بیا هماغه قیمت بېرته چې کوي ناټ کوي. مثال یې درته ښیم. دلته صفر A صفر مد نظر کې نیسئ، دا یو مد نظر کې، صفر جمع یو څو کېږي؟ یو کېږي که نه. اوس یو چې بیا دلته واچوئ، دلته چې ورته ورکړئ صفر، د دې قیمت چې سو صفر سو. مخکې چې لاړو د ده هر یو ځان ته چې لري ټیبل لري. ضرور نه دی چې ټیبل د حفظ کې. صحیح ده. مهم دا ده چې د ده چې پوه سئ ګیټونه پوه شوئ چې څه خیلي جوړ سوی ده او دا کوم ګیټ ده. صحیح ده. او تر ټولو نه مهم خبره دا ده چې استفاده د دا نند او نور مونږ کولی شو دا بل ټول ګیټونه چې وکړو ترلاسه کړو. صحیح ده. یعنې په نړیواله سطحه چې نه استفاده کوي نور ان نند کې. دا څه چې سرکټونه چې لیدلي دي ټول کې کوم ګیټ استفاده کوي؟ نور نند کې دې نه استفاده کوي. نور دا بل سرکټونه که وغواړي چې تولید کړي دې نه استفاده کوي، ورته چې کوي هماغه درته تولیدوي. صحیح ده. بیا هغه بل درسونه ده چې درته وایم څه هغه جوړېږي. صحیح ده. یعنې تر ټولو مهمه چې ګیټ، بیا دې ته چې وایي دې ته یونیورسل ګیټ هم وایي. صحیح ده. چې ته نند او نور ته یونیورسل ګیټ څه شي لپاره وایي پوهېږې؟ دې لپاره وایي چې ته کولی سې چې مخکې چې درته ویلې چې د دوی استفاده نه ته کولی سې چې بل ګیټونه هم چې وکړې جوړ کړې، یعنې خپل هم جوړولی سې او بل ګیټونه هم ته چې کولی سې جوړولی سې. صحیح ده. که بل ګیټونه دې په یاد نه وو، یوازې همدغه دوه ګیټ همیشه چې وکړه په یاد ولره، په درد دې خوري. A B، دا A جمع B کېږي او دا دلته چې کېږي او بل یې چې ده دې ته چې وایي نند وایي، دې ته چې وایي نور وایي. صحیح ده. دواړه چې یو ځای سي دلته چې ورکوي یونیورسل ګیټ. صحیح ده. هماغه خبره چې پنځه نور سرکټونه بغیر د چې خپل ځان نه جوړوي، پنځه نور سرکټونه هم جوړوي، هماغه اصطلاح ته مونږ چې وایي چې دوی دا کېږي چې یونیورسل ګیټونه دې نه استفاده کولی شو چې بل ګیټونه جوړ کړو. صحیح ده. اوس ترانزستر نه ګیټونه جوړېږي. صحیح ده. دوه ګیټ د یونیورسل ګیټ. صحیح ده. اوس ګیټونو نه
بیا چې جوړیږي کراته وایي هلته شته گیتونه سرکت سرکیت خود ولې دې درته وایم صحیح ده دا چې ده دې ته فلیپ فلاپ وایي صحیح ده ګیټونه نه چې جوړیږي فلیپ فلاپ جوړیږي څو ډول فلیپ فلاپونه لرو څلور ډوله فلیپ فلاپونه لرو صحیح ده یو یې چې ده اس آر فلیپ فلاپ ده یو یې جے کے فلیپ فلاپ ده یو یې کے فلیپ فلاپ ده او یو یې ام ده خیر ده بیا هغه درس وکړو یعنې دې کې سر دې نه مخشه شوم چې دا چې ده صحیح ده همدومره پوه شه چې بله دویم سټپ چې مثلا ترانزستر دې ولوسته که نه اوس ترانزستر نه ګیټونه جوړېږي صحیح ده بیا ګیټونه نه چې جوړېږي فلپ فلاپ جوړېږي دلته اوس ګوره دلته ویلی ده چې transistors built from semiconductor دا څه چې ترانزسترونه دي چیرې نه جوړ شوی ده semiconductor نه logic function built from gate logic functions هدف د دا چې ده فلپ فلاپ دی صحیح ده وایي دا چې نه جوړ شوی ده ګیټ نه جوړ شوی ده ګیټ چې نه جوړ شوی ترانزستر نه ترانزستر چې نه جوړ شوی semiconductor صحیح ده flip flop built from logic flip flop هم چې نه جوړ شوی ده اما logic یا خپله logic ګیټونه جوړته وایي صحیح ده logic ګیټونه چې نه جوړ شوی logic ګیټونه د هغه نه جوړ شوی ترانزستر دقیقا ترانزستر چې نه جوړ شوی دقیقا خیال بیا بالا logic ګیټونه چې ده logic ګیټونه ترانزستر نه بیا بالا هغه نه فلپ فلاپ ده صحیح ده اوس یو بل سټپ پاس ځي بل هغه نه چې راځي کاونټر یې راځي صحیح ده دا مد نظر کې ونیسه یو فلپ فلاپ ده هلته څلور دانې مې درته رسم که نه هغه اس آر په نامه یادېږي اس آر فلپ فلاپ په نامه یادېږي صحیح ده او دا چې ده بل همدغسې مد نظر کې ونیسه دا څلور دانې چې ده څلور دانې فلپ فلاپونه دي صحیح ده دا دې سره وصل ده دا دې سره وصل ده دا دې سره وصل ده دا داسې راځي صحیح ده دا دلته وصلېږي دا دلته وصلېږي او دا دلته وصلېږي صحیح ده فلپ فلپ فلاپ فلپ فلاپ فلپ فلاپ صحیح ده اوس بیا فلپ فلاپ نه چې جوړېږي دقیقا چې جوړېږي counters جوړېږي counters and sequencers صحیح ده دغه ټول چې ده یو کاونټر ده کاونټر خپله په فارسي کې ورته چې وایي په پښتو کې وایي کاونټر یعنی معنا یې چې ده یعنی काउंट यानी हिसाब का सही ना जमा चेक काउंट यानी हिसाब की सही ना यानी देना चाहिए जोड़ेगी काउंटर पुश या भी आता तो सही ना यानी फ्लिप फ्लॉप ना बाला फ्लिप फ्लॉप ना चाहिए जोड़ेगी काउंटर से जोड़ेगी सही ना काउंटर्स अब
سیکوینسرز صحیح ده سیکوینسرز جوړیږي سیکوینسرز هغه یو نوع چې ده یو نوع کاونټر دی صحیح ده کاونټر یو نوع کاونټر دی چې ده چې دا ټولې فلپ فلاپ بیا چې کوي فرق کوي صحیح ده یو کاونټرز ما ویل چې بالا فلپ فلاپ نه چې جوړیږي کاونټرز جوړیږي او سیکوینسرز جوړیږي صحیح ده بیا اوس راځو دا دې باندې پوه شوې په اخر کې درنه پوښتنه کوم چې اخر نه صحیح ده ښه بیا کاونټرز او سیکوینسر نه چې جوړیږي مایکرو پروسیسورز صحیح ده دا یو باکس مد نظر کې ونیسه چې جوړیږي کاونټرز او سیکوینسر نه microprocessors جوړیږي صحیح ده from sequencers microprocessor بیا بل هغه نه microprocessors نه چې جوړیږي بیا آخر کې مونږ چې لرو computers صحیح ده دا computers پیل شي لپاره computers نوم یې ښه ده دقیق دې لپاره چې دا چې کوي حساب یا چې کوي کاونټ کوي صحیح ده دې لپاره چې محاسبه کوي حساب کوي هماغه لپاره چې وایي درته په کمپیوټر ورته چې ویل کېږي ورته کمپیوټر ویل کېږي صحیح شو کوم مشکل نه لري اوس بېرته سره ماته وایي کمپیوټر مخکې له کمپیوټر نه چې ده مخکې له مایکروپروسیسر نه او نه کاونټر ده او سیکوینسر فلپ فلاپ ده لاجیک گیټس ده بیا نه لاجیک گیټس سیمی کنډکټر او څه چې دا اوس دی ولوسته دې ته چې وایي digital electronics صحیح دا شي لپاره دی چې ډیجیټل الکترونیکس وایي صحیح ده دې لپاره ورته وایي چې ته چې کوي چې صفر او یو سره ټول دا کارونه دي چې سره ده صفر یو سره ده صحیح ده اوس مخکې زه ډېر خبرې لرم ډېر جالبه موضوعات په دې کې شته Semiconductors to computers increase level of abstraction. Programmer computer design courses assembly programming. Combinational logic introduction to logic gates. We will introduce Boolean algebra and logic gate. Logic variables. Uses of simple logic. دلته یو چې ویلی ده لوجیک خو پوهېږي چې ته وایي که نه چې ته وایي منطق ته وایي صحیح ده یعنې د ذهن نه د چې وکړي استفاده وکړي صحیح ده اوس دلته ویلی ده په امتحان په اګزامپل په توګه ویلی ده چې هیټینګ بویلر یو چې درته ویلی یو اګزامپل یې وایي یو مثال یې درته ښودلی صحیح ده چې ته چې مد نظر کې نیسې دا بایلر چې وچې کوي اوبه ګرموي که نه if chimney is not blocked and the house is cold and the pilot light is light then open the main fuel valve to start boiler چې ویل ده څو کنډیشن یې ویلی ده اول یې ویلی ده چې if chimney is not blocked chimney همغه یو نل یې ده چې وایي هغه که بند نه و دا یو قضیه مد نظر کې ونیسه صحیح ده د خپله والف چې مد نظر نیسې بندولی صحیح ده یو قضیه and the house is cold
بل قضیه چې ده چې د کور سردی صحیح ده د کور دا اوله قضیه مد نظر کې دي نیسي دویمه قضیه مد نظر کې نیسي صحیح ده and the pilot light is light pilot light همغه چراغ چې ده چراغ یې کوي ګولي صحیح ده دا چې څه درېیمه قضیه صحیح ده then open the main fuel valve to start boiler وایي دا ټول چې وو صحیح وو بیا ته چې وکړه دلته دا یو نل مد نظر کې ونیسه صحیح ده ته وایي چې دغه بیا چې کړه خلاص کړه چې دلته اوبه لاړ سي او اوبه چې سي اوبه جوشي سي صحیح ده یعنې درې قضیې ته په کتو سره بیا درته ویلی دی چې باید چې سي اوبه لاړ سي او اوبه جوش سي صحیح ده اوس درته راځي چې هدف د دې چې ده صحیح ده چې وایي چې می بلاکد دې فاکتور مد نظر همدا قضیه ته مساوي کوي بي سره صحیح ده هاوس از کولد دا مساوي کوي چې سره سی سره صحیح ده او چې وایي پایلټ لایټ از لایټ او درېیمه چې سره ډي سره مساوي کوي صحیح ده سو ان اوپن والو دا قضیه چې په حساب یعنی چې دا بي سی ډي درې واړې چې صحیح وخته بیا ته چې وکړه راته دا چې والو چې وي ده ته راته خلاصه کړه صحیح ده دروازه نه خلاصه ده نه ټول مې درته نه دي ویلي یونیورسل کیټونه مې نه پوښتنې کړي یونیورسل کیټونه سره پنځه دغسې نور لنډ او نور چې وو هغه یونیورسل نور پیدا کول چې پنځه دغسې دقیقا چې ده چې نور او نن موږ چې ده یونیورسل کیټونه په استفاده ده او دا سره هر رقم گیت چې ته وغواړې چې کولی سي ډیزاین کولی سي یا جوړولی سي صحیح ده ښه کوم مشکل نه دی مخکې لاړ شو دلته ویلی چې دا چې logic gates basic logic circuits with one or more inputs and one output are known as logic gate صحیح ده دا څه چې سرکټونه دي دا چې وایي چې یو انپوټ ولري یو آوټپوټ لري دا ناټ ګیټ چې لري یو انپوټ لري یو آوټپوټ لري صحیح ده دا خپل یو چې ده لوجیک ګیټ ده صحیح ده یا خپل دا اند په نظر کې ونیسه صحیح ده دا چې ده ا ده دا بي ده دا انپوټ شو که نه دلته آوټپوټ شو که نه چې ویله ده چې with one or more inputs یعنی input یعنی یو دانه که دوه دانه او چې ده and one output are known as logic gates که یو output ولري دې ته چې ویل کېږي logic gateونه gates are used as the building blocks of the design of more complex digital logic circuit وایي دا ګیټونه چې لپاره استفاده کېږي مغلق ډیجیټل سرکټو ډیزاین لپاره چې استفاده کېږي لوجیک ګیټونه مغلق دا چې ده رام د کمپیوټر مغلق دا چې ده خپل کمپیوټر صحیح ده چې هغه نه لوجیک ګیټونه ترې نه استفاده کوي یعنی هر بخش چې ته وګورې ایسیګان دا ټول چې نه استفاده سي لوجیک ګیټونه پکې سل په سل استفاده سوي representing logic functions صحیح ده یعنی چې ته څنګه کولی سې چې یو logic function یا یو logic کار صحیح ده دا پرزنت کې درې ډوله چې یو truth table ده چې truth table ده symbols to represent the gate symbol to represent the gate اول چې ده انده سمبول ده د نوم چې ده and صحیح ده
یعنی درته ویله ده چې موږ څنګه کولی شو چې یو لاجیک کار یو منطقي کار چې کو پیشکش وکړو یو چاته چې کو ښکاره کړو او ورته ووایو چې دا زموږ اما لاجیک ډیزاین دی چې ما ډیزاین کړی صحیح ده یعنی بالعموم پریکټس کوي ډیزاین کوي ټول شیان چې درې شیان پورې چې لري اړه لري یو چې دا خپلې سمبولې ده بلې چې ده تروت ټیبل دغسې یو ټیبل کاږې دلته چې ده ای ده دلته بي ده دوه انپوټه شو که نه دلته چې وای آوټپوټ یې ده که نه دلته ای نیسئ دلته بي نیسئ دلته وای نیسئ صحیح ده اوس زه غواړم چې دوی دواړو ته چې وکړم صفر او صفر ورکړم انپوټ ته انپوټ زما په خوښه هر شی چې ورته ورکړې که نه دا چې ده ای جمع بي صحیح ده دا یې مد نظر کې ونیسه دا چې شو اند ګیټ شو دا چې ده اند ده او دا چې حلقه دې چې ورته ورکړه بیا هغه نټ کېږي صحیح ده اوس دا ای جمع بي چې ده صفر جمع صفر چې څوک او که زه درته صفر یو ورکړم صفر یو دلته څو کېږي یو صفر ورکړم بیا چې کېږي یو دلته کې بیا زه یو ورکړم بیا چې کېږي لاجیک کې دوه نه استفاده کېږي پوه شولې همیشه پام دی چې په کمپیوټر څه خیلي پوهېږي هغه صفر یو نه پوهېږي که نه هماغه لپاره ته چې کوي چې یو جمع یو جمع یو هغه بیا یو نه کېږي هغه چې کېږي یو کېږي صحیح ده اوس نو وایي چې استاد مجازي زده ده یو جمع یو دوه کېږي نه هغسې نه ده پوه شولې په کمپیوټر کې دغسې محاسبه کېږي صحیح ده بولین الجبرا هغه بیا چې ده محاسبات بخشي ده هغه باندې بیا راځو صحیح ده هغه زره ساتم we will now describe commonly used gates دا دومره شیان مې چې درته ویلې اوس درته وایي صحیح ده ده ناټ ګیټ مې درته وویلې صحیح ده اوس به هر یو کې دانه په دانه اول چې ده سمبول یې څه خیلي ده څو انپوټ څو آوټپوټ لري یو انپوټ یو آوټپوټ صحیح ده او ټروت ټیبل دې کې دې رنګ زیات دی ها دلته ای مد نظر کې نیسئ انپوټ ته صحیح ده دا دوه امکان لري یو صفر او یو او دوه نه ورکوي که نه پوه شولې دا دلته چې کېږي دا یو او دا آوټپوټ هم ده صحیح ده او دلته که بیا ریاضیکي ډول ولیکې بیا لیکي چې وای مساوي کېږي ای ناټ صحیح ده دا سمبولې ده دا تروت ټیبل ده دا بولین الجبرا پرزنټیشن دی دا چې دغسې په چې کې ریاضیکي ډول بیا چې کې استفاده کېږي صحیح ده اوس چې وایي ښه همدغه خبرې مې چې وویل دلته بیا درته تشریح کړی A NOT gate is called not an inverter یعنی چې کېږي انورټر چې مونږ چې کې استفاده کوو په UPS کې دا چې کوي خلاصه تبدیلی یې که نه که مثلا صفر یې هغه یو ته یې تبدیلي هماغه لپاره هغه ته چې وایي انورټر وایي انورټر یعنی تبدیل کوونکی تبدیل کوي یې که نه یو حالت نه بل حالت نه دې ته هم چې ویل کېږي انورټر ویل کېږي ناټ ګیټ ده دې لپاره چې درته صفر که ورکړي یو ورکړي صفر ورکړي صحیح ده circle or bubble on the output of a gate implies that it has an inverter or complemented output صحیح ده bubble هدف یې نه ده circle or bubble یعنی که هر گیټ
ته مد نظر کې ونیسئ په خولې کې چې دا ولري هغه هدف یې چې ده بابل خو نوم یې ده صحیح ده هدف یې دا ده چې کمپلیمنت ده کمپلیمنت یعنی انورټر ده انورټینګ یعنی انورټر درته ویل صفر یو صفر صحیح ده هغه چې کېږي انورټر ته کمپلیمنت ته وایو صحیح ده یعنی د هر ګیټ کې چې دغسې یو ببل یا سرکل وګورې دلته چې ده هغه انورټر ده صحیح ده یا چې ده یو بل نوم یې کمپلیمنت په نامه هم چې کېږي یادېږي صحیح ده بل ګیټ باندې راځو صحیح ده بل ګیټ هم چې ده نن به ګیټونه در باندې خلاص کړم سمه ده اند ګیټ صحیح ده اند ګیټ چې ما درته ویل مخکې چې ا جمع چې ده ا جمع بي نه ده ا ضرب د بي ده ښه بیا اور چې ده اور هر وخت چې اور یا نور د چې ولیده یعنی علامه جمع منځ کې لري او اند یا نن چې ولیده علامه یې چې ده ضرب ده اند ګیټ اوس دا ببل نه لري صحیح ده صحیح ده دې لپاره انورټر نیسي ورته وایي صحیح ده یا کمپلیمنت نه دي سوي همغه لپاره چې ده کمپلیمنت نه دي سوي خلاصه یعنی که صفر ورکړي یو صفر ورکړي صفر درته نه ورکړي یو درته نه ورکړي یو ورکړي صحیح ده اوس ناټ چې دوه یو انپوټ یې درلوده خو دا چې ده ا بي آوټپوټ یې وای ترتیبه د سخیلي مد نظر کې نیسئ A B او دا Y صحیح ده اوس دلته چې کوي شه A ضرب ده B اوس زه دا که صفر ورکوم دا که صفر ورکوم جواب یې څه کېږي صفر دا که صفر ورکوم دا یو ورکوم جواب یې څه کېږي دا که یو ورکوم صفر ورکوم جواب یې څه کېږي دا چې یو ورکوم جواب یې څه کېږي یو صحیح ده صفر 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 یو صفر یو دلته صفر 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 یو صحیح ده دا چې ده دا اند ګیټ آوټپوټ یې چې درته ویل کوي که ته صفر صفر ورکړې یا صفر یو ورکړې یا یو صفر ورکړې تر څو چې یو دې نه دي ورکړي دلته آوټپوټ کې چې نه ورکوي یو نه ورکوي او بولیان الجبرا ایکسپریشن چې ده y مساوي کېږي a ضرب b صحیح شو کوم مشکل نه لري لاړ شو به بل ګیټ ته بل ګیټ په خلاص څه ده اوس دا سم چې ویلې دلته لیکلی ده y is only true only if a is true and b is true y دا output یا y یوازې ان هغه وخت کې کولی شي چې یو واخلي چې هم input a یو وي او هم input b یو وي صحیح ده د هغه په صورت درته چې ورکولی شي په output کې یو ورکولی شي in boolean algebra and is represented by a dot یعنی په بولیان الجبرا کې صحیح ده دلته لیکلی ده a مساوي کېږي a dot b هغه ضرب مد نظر کې مه نیسه صحیح ده خیر د ضرب ورته وایي مشکل نه لري خو په بولیان الجبرا کې بیا چې استفاده کوي شي ده a dot b استفاده کوي صحیح ده بل ګیټ ته ځو صحیح ده بل کړکۍ ته ځو چې ده اور نقل مو کوه علامت چې ده اور ګیټ دلته چې نیسئ a نیسئ دلته b
او دلته y a b y دا چې د a جمع b یعنی آوټپوټ یې مساوي کېږي چې سره a جمع b ښه اوس ته راته ووایه هلته مو وګوره صفر صفر ورکړم چې ورکړي صفر صفر یو ورکړم یو صفر یو دوه صحیح ده صحیح شو کوم مشکل نه لري او بولیان ایکسپریشن هم چې ده a جمع وای مساوي کېږي a جمع b سره صحیح ده اوس بیا درته کته بیا هم دغسې درته ویلی ده چې y هغه وخت کې یعنې درې چې امکان لري چې y مساوي یو سره سي یا صفر یو سره جمع سي یا یو صفر سره جمع سي یا یو سره جمع سي دلته درته چې ویلی ده هماغسې ویلی او درته ویلی ده چې په بولیان الجبرا کې علامه د نور چې ده جمع صحیح هغه د جمع کار کوي صحیح ده بل ګیټ ټاکول صحیح ده ودې کته مخکې چې درته وویل چې درې شیان باندې ته ګیټ کولی سي چې پرزنټ وکړې او محاسبه وکړې او ریاضیکي محاسبه چې وکړې ترسره ورسوي صحیح ده دا بولیان الجبرا یې وسو دا تروت ټیبل یې وسو او دا سمبول یې وسو مخکې لاړ شو بل په نامه اکسکلوسیو اور یا ایکس اور په نامه صحیح ده دا چې ده چې a جمع b ټول سره ته چې کوي خط کش کوي یا داسې کولی سي چې a ډاټ b دې سره یعنې دا مساوي کېږي دې سره صحیح ده دلته هغسې ویلی ده او چې کېږي نه او د دې y مساوي کېږي چې سره a جمع b سره صحیح ده اوس دلته ایکس اور کې چې ویلی ده ایکس اور تروت ټیبل به درته وکاږم a b y دلته a ده دلته b ده او دلته y ده صحیح ده اوس که ته وغواړې چې وکړې صفر صفر ورکړې هلته مو صفر یو او یو صفر یو صفر ده صحیح ده اوس دلته سخیلي ماته دلته صفر دلته یو مې ورکړی هلته صفر دلیل یې پوهېږې ناټ باندې کار نه کوي دلته علامه مې نه دي ورکړي که نه هماغه لپاره ناټ غوندې کار نه کوي بل فکر وکړه نه راځي خلاص دی درته وایم دلته وایم مساوي کېږي a ایکس اور علامه یې دغسې هغه جمع علامه چې د چې و هغه جمع علامه د نور د اور صحیح ده دا جمع علامه د چې ده د اور ګیټ صحیح ده صحیح شو کوم مشکل نه لري y is true صحیح اوس a جمع b ولې درته وایم دې لپاره چې دا چې ده a not دا not a not b ده جمع a b not صحیح ده a not صحیح ده y مساوي چې سره دې سره صحیح ده اوس قیمت گذاري کوو صحیح ده زه دې ته یعنی a ته زه صفر ورکوم b ته زه صفر ورکوم باید ما ته چې وکړي صفر ورکړي
دا صفر ده که نه دا چې چې سي یو کېږي که نه بي صفر ده ضرب کېږي بېرته چې ورکوي ماته جمع دا صفر ده که نه دلته هر چی چې ضرب بیا چې کېږي صفر جمع صفر مساوي کېږي صفر سره اوس زه دلته یو ورکوم ای ته صفر مې ورکړه هغه د ثبوت شو که نه اوس زه دې ته یو ورکوم دې ته مې یو ورکوم صحیح ده بیا ماته صفر باید ورکړي صحیح دا بي اما چې ده یو ده او دا یو ده یو صحیح ده دا چې نوټ سي چې کېږي صفر ضرب د یو جمع دا خو یو ده یو ضرب دا بېرته نوټ کېږي صفر کېږي که نه یو ضرب د صفر بیا صفر بېرته دلته چې ورکوي صفر اوس دا قضیه مرمزه زه ا صفر ورکوم صحیح ده بي یو ورکوم صحیح ده ا صفر ته دا یو کېږي یو ضرب د یو جمع ا صفر ده ضرب د هر څه چې وشي دې خواته صفر ده موږ ته چې ترلاسه شو یو هماغه لپاره یو او که بېرته برعکس یې مد نظر کې ونیسئ بیا دلته صفر جمع یو ورکوي چې بیا دلته چې ده صفر ترلاسه کېږي صحیح ده دا استاد ای بي کې صفر ضرب یو کې صفر راځي چېرته دا ای بي ای دې صفر ورکړی بي دې ورکړی ای او نوټ ته بي چې ورکړي بیا صفر راځي استاد ضرب ای ته ای مې صفر وکړه که نه بي مې یو وکړه که نه دلته صفر چې کېږي څو کېږي صفر یو کېږي یو کېږي که نه یو ضرب ته یو څو کېږي یو دلته خو دا بیل و صفر دې لپاره چې دا صفر ضرب دا چې یو مې ضرب سي صفر دا یو درته پاتې شو هلته صحیح شو ښه بل درس ته ورځو دا ناٹ اور یا نور به سبا چې وکړو چې